السلام علیکم کتونکو منصف خان یم او یو ځل بیا تاسو ته په خپلې نوي ویډیو کې هرکلی وایم کتونکو دا وخت د ماسپښین تقریبا 3:04 بجې دي آی ډونټ نو ماته را ټایم پته نشته ځکه چې ما کتلی نه دی خو خوب ماته هم ډېر زیات رالی خو زه کور نه راووتم ځکه ما چې خوب بیا هم کیدی شي او ویډیو بیا نشي جوړېدی او اوس ما خپله ویډیو سټارټ کړه او پرون ماته یو ملګري ویلي چې دلته نږدې موږ سره علاقه ده چې ګړي مومن کلی ورته ویلی شي او هلته کې ډېر زیات زبردست میچونه کیږي نو تاسو هلته هم لاړ شئ او ولاګ جوړ کړئ نو د هغې په خبره باندې ما عمل وکړو او اوس زه راوتی ما او زما پلین دی چې زه هلته کې لاړ شم او وګورو چې واقعي هلته میچونه وي نو انشاءالله زه به د هغې نه ولاګ جوړوم او سبا له انشاءالله زه به دې نه هم په وخت ځم او کمپلیټ میچ ولاګ به جوړوم او تاسو سره به انشاءالله شیر کوم او ملګرو نور وخت هم نه ضایع کوم او ډایرکټ مونږ د دې ځای نه وځو نو راځئ ملګرو لیټس ګو کو تاسو وکتل چې ما اوس د پیټرول پمپ نه تیل واچول والله بس کیسې ډېرې ورانې دي موټر سایکل هم چې یو ټرو کې نو 100 روپۍ شاته ویشتي او زما خو خیال دا دی چې مستقبل کې به زه په سایکل ګرځم او ولاګونه به جوړوم ځکه چې خبره ډېره امپوسیبل ده د ګرانۍ هم تاسو ته پته ده او که تاسو یې نه منئ نو زه د دې ملګري سره تاسو مخامخ کوم دنه یې تپوس کوئ فرانه ګراني څه وایي وروره یاره ګراني بس دومره پورې رالی ده چې دا ماته مخامخ دوکان دی ګیسونو والا د پرون په موټر سایکل کې چې دی ګیسکټ لګولی دی پانګیس یې لګولی دی ټوله پې 3000 خرچه راځي او سوکنو کې پې مصري ټرۍ یې غشتې ده او سوکنو نه پې اکبرپورې ته راغلی دی تقریبا 10 کیلومیټر جوړیږي او دی ټوله د 36 روپو خرچه کړې ده په پانګیس کې موټر سایکل زما ټولو ته دا دغه دی چې ځان راورسوئ خیر دی که یو 500 پکې مونږ له راکړي نو مونږ بیا درته پکې ولګوو دلته راځئ کتونکو دا د یو بل کار هم شوی دی دی له خیره سعودي عرب ته به کله ځي انشاءالله تقریبا 25 days 30 days تقریبا یو میاشت پس انشاءالله د کار به شوي او دی به سعودي ته ځي خو ارمان دی چې زه به کله ځم ګایز ځکه چې د دې پټونه خو زه یو سل ځل تو راتاو شوم او کور کې راته باقي پلار هم وایي چې زویه دا ته څه کوې بس یو باتروم پاتې دی نو که هغې کې هم تا ویډیو وکړه نو بس ډېره به ښي ځکه چې ټول ملک نه او باټینګوړو او ګوپیانو نه خو ته به لاس راتاو شوې کتونکو نو د تیلو باره کې مې راته دا خبرې کولې او دې نه پس به زه خپل منزل طرف ته دوباره روانېږم نو راځئ ملګرو دا دی اوس مونږ ګراوند طرف ته روان یو او هلته راته ملګري وویل چې نور کسان هم چې دی هغوی لاړل نو کوشش به کوو چې زر ورسو نو دا وخت زه د کرکټ ګراوند ته راورسېدم او میچ خو الریډي شروع شوی دی نو زه به ټرای کوم چې څومره زه ویډیو ریکارډ کولی شم نو به زه ریکارډ کوم کتونکو اوس مونږ هغه ملګري طرف ته ځو رورجانه د دې کرکټ میچ باره کې مونږ سره اپډیټ شیر کړئ چې زموږ دې کتونکو ته پته ولګي بس دا خو د بسم الله الرحمن الرحیم د ګړي مومن او د اکبرپورې والا میچ دی صحیح ګړي مومن والا ډېر ښه سټارټ اخیستی په 10 اوور کې 112 رنز ماشاءالله ماشاءالله اوس ډېر ښه ګیر کړ یو اوور کې افاق الګ ته اکبرپور سایډ نه هغه پکې هټریک هم وکړو صحیح نو ډېر 16 اوور شوي دي او 161 رنز دي 161 لاست اوور پاتې دی میچ 161 رنز دي او 16 اوور شوي دي لاست اوور دی 17 اوور گیم دی 17 اوور گیم دی او لاست اور اوس باقی دی او لاست اور باقی دی ان شاء الله میچ به ډېر ښه نو سوي چې څوک به وګټي جره بس اوس میچ 50-50 شو ما خو سکور به ډېر زیات وکړي نو ګړي مومن به ون سایډ میچ وګټي صحیح ګیر کل نو ان شاء الله چې به میچ 50-50 میچ هغه بیټینګ هم خدای کنه ان شاء الله ګورو به چې څوک به ګټي ځکه چې دوه ټیمونه ډېر زیات زبردست او تکړه هم دي دا اوس لاست اور شروع کېدو والا دی نو راځئ چې هغې نه هم زه مطلب هغه اور هم زه تاسو سره په ویډیو کې شیر کړم دا وخت د ګړي مومن لوبه سټارټ ته آوټ گایز او دا په دې اور کې څلورم بالو او دا کس یې آوټ کو ماشاءالله ډېره زبردسته وکټه ویشته تاسو وکتل ویری ګوډ نو دا اوس بل کس راووتو نیکسټ پلیر او په هغه اور کې چې دی څلور باله شوي دي په څلورم بال یې وکټ ویشتو دا 5 نمبر بال شروع په 5th بال باندې 1 رن یې ویشتو او دا لاست بال لی چې کوم سلو شو او تقریبا په دې باندې هم یو رنز واغستلی شو
او غړي مومن بیټینګ چې دی ختم شو او 175 رنز چې دی هغه غړي مومن ټیم والو کو او دینه پس چې دی د نیکسټ ټیم بیټینګي نو په ویډیو کې به ان شاء الله غزتا سره شیر کوم د کمباین 11 نه تعلق ساتي مطلب بیلانګ ها رورجان دراته وای چې کم غړي مومن والا ټیم دی نو دیږي تاسو ته ټول نه ټف سړی کم یو ښکاری بالر خو صرف وسره ماته ښکار یو زمون ټیم ته چې کم دی کنه مونږ خطرات مطلب کې دی شي میر عالم دی وسره نور مونږ ته دومره خاص نه ښکاري نو کتونکو میر عالم سره به تاسو زه هم ملاوم او اوس میچ شروع دی نو راځي چې نور میچ تاسو سره په ویډیو کې شیر کم او تاسو ته مزه وا ماشاءالله کتونکو ډیر زبردست بال کوي ماشاءالله دارور شنو می دی میر عالم थर्ड नंबर आवर की पर थर्ड बाल बांधी 4 लगी दो माशाल्लाह ढेर जबरदस्त बाल ओ 5th नंबर बाल थर्ड आवर की आगाउम डाट दा फील्डिंग देरोर खौनो को چې تقریبا 2 رنزونه دای وښت اتیک بال کوي سیکنډ بالو او په سیکنډ بال باندې 2 رنز واغستلی شو ماشاءالله ډیر خسته کینچ هغه بای وښتو چې نوم یې دی عبدالرحمن ډیر زبردست کینچ دا وخت ټوټل چې دی 2 کسان اوټ شوي دي 24 رنز دی او 3 نمبر اور شروع دی वाह गाइस गुड शॉट और ये हो गया 4 लास्ट बॉल ले पसलूरम नंबर आवर की गुड शॉट पलास 2 बालू बांधी मुसलसल 2 फोरियो लगी दी नु बया ताऊ सरे द दी मैच लिहाज सरे अपडेट शेयर कोमा ची 2 आउट थी او 34 रन्स दी او تقریبا 5 اور دی دا 5 نمبر اور دی واو ओ अभी कैच भी मिस हो गया गाइस और 4 हो गया 5th बॉल है 5th नंबर ओवर में अभी तक 2 बंदे जो है आउट हो चुके हैं आउट पवम आवर के په فرست بال باندې مرګري شاټ والو چې پاغه باندې په بونډرا سره نږدې هغه رور کیچ وایشتو د غړي مومن چې کوم مخالف ټیم دی هغه کې اوس سلور کسان آوټ شو او اوم نمبر اور شروع دی او 56 رنز دی او دینه پس په ان شاء الله ګورو چې سکیږي خو پهلا ماته اوس ویلو چې د غړي مومن د ګټې چانس ډیر زیات دي او هغه به تاسو ته هم ښکاری دوستانو دا وخت چې د غړي مومن کم برخلاف ټیم دی دا غي نوم دی کمباین 11 دا غي کیپټن مونږ سره دلته موجود دی او دا غي لوبه هم ده نو دا غي نه بونګه اوس ته پوسونه کو او ان شاء الله تاسو سره به په ویډیو کې شیر کو نو راځي مرګرو السلام علیکم روجانا وعلیکم السلام روجانا ټول نه پیلا خو تاسو مونږ خپل نوم وای زمانو متیکوان دی زه بالی سره تعلق ساتم اتیکوان رورا ماشاءالله تاسو لوبه ده نو تاسو وای چې مطلب میچ پتا سو غټي او کنه بس ان شاء الله کسان هو لګیا دي او جی بس کسان ډېر مس فیلډینګ وکړه هغه لا سمون باندې ډېر رنز کو لاګي هغه در باندې رنز ډیر هغه ډېر رنز کو لا باندې التا کېچونه ډراپ شنو بیا مسله جوړیږي کتون کو 176 چې دی ته ټارګټ اخې دی غړي مومن والا ټیم او اتیکوان رورا په غړي مومن ټیم کې چې کم کستا اوسته بیټ کول هغه ډېر ټف کاری او تاسو تخکاری چې هغه ني نو کې دی چې مطلب مونږ ته چانسز بیا نور هم زیاتېږي چې مونږه میچ وګټو نو هغه څوک دی مونږ الحمدلله پهله میچ ګټلې ډېر کلاړیان اوس لګنيشتا هغه میچ کې ډېر سایډو صحیح او هغه میچ کې میر عالم خبالینګ کړو میر عالم موږ د پارال ټیم ټپ دی او خبالینګ کوي صحیح او اتو رحمان موږ ټیر میچ کې پهل آوټ کړو موږ نه پا ټینشن نو اصل کې اتو رحمان کې جون ډو ډراپ شول موږ د پا ټینشن جوړ شو صحیح ان شاء الله موږ سره قاضي احمد او اویس د ټیر میچ کې ډیر ښه بیټینګ کړو او
را سره هارډ هټر موجود دی صحیح لا میچ کې ډیر څه پاتې دي صحیح نو کتونکو ما تاسو ته الریډي ویډیو چې دلته کې چې چانه هم تاسو کې نو د میرالم باره کې بای تاسو ته خامخا سناسوي او ما هم د دینوم پیل اوریدلو چې مطلب دا ډیر خبالین کوي او تاسو ته په ویډیو کې ما او خل تاسو بخپلم کتلی نو اندازه به درته شوي نو اوس اتی کرور وای چې مطلب غړي مومن په ټیم کې چې کم ټول نه ټف کسته نو هغه میرالم بای دی او دوه پلیران د دې ولاړ دي هغه نامې سړي جی اویس او کاری رحمت ولاړ نو هغه باره کې تاسو څه مطلب بیټینګ کوي خنو نوم دی او غټ پلیئر دی کاری رحمت او اویس ډیر هارډ هټر دی صحیح او دینه پس سنا صحیح وفاق لکه دای داسې بس الله دې ټینګ پاتې کی چې تاسو مطلب څنګه څه چانس جوړ شي اصل کې مونږ یو غټلې نو ای با خامخا 100% کوشش کوي چې میچ وګټو او جی او بالکل چې هغه میچ دا وګټي نو بیا مقابله نه ورو مکه تاسو سره بالکل 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 نو الله دیو کی مطلب چې چا مهنت زیات کړي خو چا فیور هم نشو کوله نو الله دې هغه له میچ ورکی او باقی به ان شاء الله ویډیو کې تاسو سره نور میچ هم شیر کوو نو تاسو بخپل وګورئ نو راځي مرګرو میچ طرف ته ځو د میچ لحاظ سره درته نیو اپډیټ شیر کوم چې فی الحال د کمباین 11 رنز دی 68 او 9 اور شوي دي او سلور کسانې اوټ دي مس فیلډ دوستانو د مس فیلډ د وجې چې کم دی 2 رنزونه واغستلی شو بلال رور بال کوي او لسم اور دی او ډومبه نمبر بالو او د مس فیلډ د وجې چې کم دی 2 رنزونه کمباین 11 والا وایسټ او دا سیکنډ نمبر بال او دوباره یو ښکلی شاټ چې 4 شو اور یہ دوسرا شاٹ او یو رن زی پی وایشتو او کیپر نه چې دی بال بونډری طرف ته لاړو خو هغه مرګري چې دی واپس راونیو او تقریبا 2 رنزونه کسانو وایشته او دا شاټي والو او مش شو مطلب فیلډر راو نه رسیدو څلورم بال باندې چې دی هغه مرګري ډېر ښه کوشش وکړو د شاټ والو او یو رن یې پې وایشتو ګډ بال او دا بیک سایډ ته چې دی کیپر نه بال مس شو او هغه چارې طرف ته ډیر تیز لاړو او 4 गुड बॉल बहुत ही अच्छा बॉल 36 बॉल पर जो है कितने रन्स बाकी है भाई 81 रन्स बाकी है मरगरो دا زډیر ولاګونه اردو کې کوم نو معنا ایر شي چې دا نن ولاګ چې دی دا ز په پښتو کې کوم نو د کرکټ لحاظ سره چې دی هغه نوی اپډیټ رااله چې په 36 بالو باندې دی 81 رنز پاتې دي دا د دې ټیم چې دی لاست پیر دی لاست جوړه ده نو دای کو مطلب په بیټینګ باندې پاتې شو نو ممکنه ده چې میچ دایته په لاس راشي نو دوباره دا ډیر ښه شاټ والو کوشش وکړو خو ناکامه شو او یو رن یې پې وایشتو دا وخت ګړې مومن والا ټیم چې دی هغه میچ وګټلو او د دوی کیپټن سره به اوس مونږ ملاویږو او هغې سره به مونږ څه خبرې کوو ګپ شپ به ورسره لګو چې هغې څه وایي د میچ باره کې او هغې ته دا وخت مطلب څنګه فیل کیږي او څه احساسات دي د هغې نو راځئ مرګرو السلام علیکم بھائی جان سلام څنګه ورو بھائی جان د ټول نه پیله خو کتونکو ته تاسو خپل نوم وایي زما میر علم نوم دی او د ګړي مومن اسودین ته نو میر علم بھائی تاسو میچ وین کو دی باره کې تاسو څه وایي او تاسو فیلینګ څه دي دا ټیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله ډیر خسته گیم شو او زمون ټیم والا چې کوم بیټینګ سٹارټ مونږ ته ملو شو ډیر خسته ملو شو په 9 اوور کې تقریبا 112 رنز تقریبا بیا سٹارټ لکس دو شو خره ټارګټ مونږ خور کو 17 رن کې 175 ټارګټ مونږ ورکو اینا بعد بالینګ ماشاءالله لکانو خیفه ټکو او بالینګ چې کوم ډیر ښه طریقې سره وشو مخالف ټیم هم چې کوم دی بس تفریح نه خو او اوټم کو وکټ مې کټیم ته لړګي او په مخالف ټیم کې کم کستا اوس مطلب بیټ کول ډیر سخت کاریده چې مطلب تاسو ویل چې هغه اوټ شنو بس بیا به میچ ایزی مونږ وګټو مخالف ټیم کې هم ډیر ښه پلیران دي ځکه چې الف نواله یې پوری یعنی 1 نواله 11 پوری ښه کلیډان دي وسره دغه صابر لفټی ډیر ښه بیټینګ کوي نن سبا او اوټ اف فارم دی هغه ډیر ښه بیټینګ کوي کاری رحمت ته پکې علي دی پکې اسلام آباد کې مې وغیرہ دي زینو پسې ګرځي تقریبا ډیر ښه بیټسمن دی او نور اویس ته ښه هټر دی وسره اتیک پخپل چې کم دی ښه بیټسمن ماشاءالله لکه ښه بیټسمنان دي او کرکټ بس نن دا غي ورځ نه و زمون کسانو بس ښه گیم وکړو او گیم ان شاء الله وین
بس میر عالم ورور تاسو ته ډیر مبارک وي په دې غټون باندې د تاسو چې کم میچ وګټلو او تاسو ډیره مهرباني شکریا ډیره مننه جی الله دې خوشاله کړي کتونکو دا مونږ سره میر عالم رور کم چې تاسو سره مطلب خپل فیلینګ خپل احساسات تاسو سره شیر کو او مطلب ډیره خلوبه او کا نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شي او که تاسو دا ویډیو خوښ شي نو تاسو زموږ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ نور وخت نالو ځکه چې ډیر زیات لیټ شوی او اوس په مونږ تاسو نه اجازه غواړو د لوی الله پامان بای بای